ځوان او د وطن بچی چې نن ورځ شکنجه کېږي او توهین ورته کېږي د طالبانو لخوا. راځئ پر الله سره ویډیو کې وګورو او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوې تازه معلومات تر تاسو ورسیږي. یو ښکلی ځوان او د وطن بچی چې نن ورځ یې د استقلال د ازادۍ 104مه کلیزې لمانځلو په پار ملي بیرغ له ځان سره وړی و. له کور څخه بهر نه و. تاسو کولی شئ چې وحشي طالب لخوا شکنجه شوی او توهین ورته شوی دی. تاسو خپله ښه وګورئ او ځان سره فکر وکړئ چې آیا زه ولې ونه شم کولی چې خپل هویت، خپل ملي بیرغ، خپل ملي ارزښتونه، خپل ولسمشر ونه لرم. او تر ټولو مهمه بیا دا چې یم افغان، پلار افغان، نیکه افغان، نو بیا سره له دې ده چې پنجاب غلام ماندي. طالب کوه څه چې کوې کوه، خو په یاد وساته چې ته د پنجاب غلام څومره هم د سپېڅلي بیرغ ته توهین وکړې نو دا بیرغ یو فیصله نور هم زموږ په ژوند کې ځای کوي. دا و چمتو کلی خبر، تر بیا ښې چارې ښه وخت.